په سیمون باندې ریکارډ کړو ټیک راځو مونږ نن په سی پلس پلس کې مونږ څه ویل مونږ په سی پلس پلس کې ویریبل انیشیالایزیشن ډیکلیریشن ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ دا موضوعګان مونږ ویلې صحیح ده راځو مونږ نن اپریټر ته راځو ټیک اپریټر مونږ ویل چې دا سمبولز دي او د په ذریعه باندې مونږ یو خاص ټاسک پرفارم کولی شو صحیح ده اول مونږ سره د یونری اپریټر څه شی دی مونږ سره یونری اپریټر دا لکه څه شی دی لکه مثال په توګه باندې پلس شو که نه پلس پلس شو صحیح ده ماینس ماینس شو دې ته ویل کېږي یونری اپریټر ټیک شو بیا دا یو ته ویل کېږي انکریمنټ صحیح ده که نه انکریمنټ او بل ته ویل کېږي چینج ډیکریمنټ ټیک شو یو ته ویل کېږي انکریمنټ او بل ته ویل ډیکریمنټ چې په دوه فارمونو سره استعمالیږي یو پاس فکس او بل پریفکس صحیح ده او دویم چې کوم اپریټر دی موږ سره هغې ته ویل کېږي چینج بیټ وایز اپریټر صحیح ده بیټ وایز اپریټر لکه هغه موږ سره پلس شو ماینس شو دا ډیویژن شو صحیح ده ملټیپلیکیشن شو ماډیولس شو او داسې نور صحیح ده دې ته ویل کېږي بیټ وایز اپریټر خو راځو موږ یونري اپریټر باندې خبره کوو په یونري کې موږ سره انکریمنټ ډیکریمنټ دا کنسپټ سره کوم صحیح ده ګورئ دلته زه راغلم دې ځای نه ما یو نوی فایل واخیستو او خپله د پروګرامینګ بیسک چې کوم سینټکس دی هغه به زه ولیکم ګوره دا موږ داسې لیکلی شو چې هیش انکلوډ او کوټیشن مارک وکړو صحیح ده او د ده په مابین چې موږ څه ولیکو آی سټریم ډاټ ایچ دا ولیکو دا خو تاسو ته مې ویلي صحیح ده که دا موږ داسې لیکلی شو ټیک شو یوازې دا نه چې موږ بس دا پری پروسیسر ډایرکټیو چې کومه ده هغه موږ په انګل بریکټس کې موږ کولی شو چې دا په ډبل کوټس کې هم څنګه کوو ولیکو صحیح ده نو موږ راځو انکریمنټ لومړی موږ انکریمنټ اپریټر ته راځو صحیح ده یونري اپریټر انکریمنټ څه ته وایي انکریمنټ means increase the value of variable by 1 د یو ویریبل ویلیو په یو سره اضافه کولو ته موږ اصلا کې انکریز یو صحیح ده د مثال په توګه ما ولیکل پلس پلس ایکس نو که د ایکس ویلیو هر څه وي نو دنه بعد به ده سره یو جمع کېږي یعنې ایکس از ایکول ټو ایکس پلس 1 د ده مقصد دا دی صحیح شو دې ته ویل کېږي انکریمنټ صحیح ده او بل موږ سره دی ډیکریمنټ چې د دې وایس ور سره د دې معکوس دی means decrease the value of variable by 1 مثال ما سره دی ماینس ماینس ایکس نو د دې معنا دا ده چې x is equal to x minus 1 چې د x ویلیو هر څه یو نه یو څه کم دې ته ویل کېږي ډیکریز یا ډیکریمنټ صحیح شو ګورئ د مثال په توګه ما سره یو ویریبل دی انټیجر a او بل ما سره دی b صحیح شو a ته ما ویلیو ورکړه a is equal to b is equal to 2 صحیح شو دواړو ویلیو چې دا 2 ده صحیح ده ما ولیکل چې پلس پلس a صحیح ده او ویم ولیکل چې پلس پلس b صحیح شو که نه دا دواړه څه شو انکریمنټ مو ولیکو زه دا پرنټ کوم سی آوټ زه لیکم چې ویلیو of a is دلته د a ویلیو پرنټ کوم صحیح ده او دلته بیا باید انلاین راشي چې بل لاین ته سټارټینګ وکړم صحیح ده او دې کې ما ولیکل چې ویلیو of b is صحیح شو دلته د بی ویډیو څخه کوم صحیح شو اوس دلته تاسو ګورئ اول ما سره دی a ته ما هم دوه قیمت سین کړی او b ته ما هم دوه سین کړی او دلته مرته ویل چې پلس پلس a نو معنا دا ده چې a is equal to a plus 1 صحیح ده د a د ویډیو سره یو جمع کا او د b سره هم یو جمع کا پلس پلس b نو او دلته مې بیا ورته ویل چې ما ته a ویډیو پرنټ کړه ما ته به a پرنټ کړي د a مخکینی ویډیو دوه ده دلته سره یو جمع کړی نو ما سره څو قیمت سره دی a 3 دلته هم د a b ویډیو دوه ده او چې کله دلته پرنټ کوم ما ته د b ویډیو څو راځي 3 تاسو دا راځي رن کړئ دا نه نو ګوره value of a is 3 value of b is 3 دې ته ویل کېږي انکریمنټ سمپل ګوره ها دې ته ویل کېږي چې انکریمنټ او که چېرته راشم دې ځای کې زه ورته وایم چې ماینس ماینس a او دلته وایم چې ماینس ماینس b تاسو ګورئ دلته په څه چل کېږي یو به راځي
ګوره value of a is 1 value of b is 1 دلته ګوره یو کمیږي یعنی a is equal to a minus 1 صحیح شو د a زړه ویلو څو ده 2 او د minus minus a مې کړي نه یو دې څخه کم کا که a minus minus ویل کې یو شی دی او په دسي ویل کې چې ګوره minus minus a هم یو شی دی او a minus minus هم یو شی دی یو کار کوي ګوره a minus b minus minus صحیح شو دواړه یو شی دی په دې حالت کې کنه تاسو ته کومه ایکسپلینیشن دته کړو تخته باندې ګوره دواړه یو شی دی که ته ولګي چې a plus 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 a یا b plus plus یا b plus plus دواړه یو شی دی په دې حالت کې دا موږ سره انکریمنٹ او ډیکریمنٹ وو خدا ډیکریمنٹ او انکریمنٹ چې په دوه حالاتو باندې استعمال دي شي یو تاسو ته مې ویل چې دا اوس چې موږ کوم استعمال کړل دا اوس سمپل مې ولیکو قیمت مور کوم مخکنه چې a is equal to b is equal to 2 او به ماته چې ولیکو a minus minus b minus minus دا نارمل عادي حالت دی خو یو موږ سره دی حالت چې کله ایکسپریشن کې راشي کنه ایکسپریشن کې راشي یو بل ویریبل سره راشي نو دې ته موږ به هغه حالت به بدلېږي دا به دوه شکلونو کې موږ سره استعمالېږي کنه یو د کېږي پریفکس فارم صحیح ده prefix form او بل دی post fix form صحیح ده ګوره د څه راځي د مثال په توګه ما سره دوه ویریبل دی یو a دی بل b دی ما قیمت ورکړی دی صحیح ده دې ته ما دا قیمتونه ورکړي اوس ګوره چې دا فرق څنګه کوي او څنګه راځي کومه دلته ولیکل چې دلته به یو دوه ویریبل د سره نورم ډیکلیئر کوم مثال c او d د ما سره صحیح ده او c او d د ما قیمت نه ورکړي ګوره بل ویریبل سره زه دا وایم c is equal to زری کوم چې a plus plus صحیح ده c is equal to a plus plus او ما ولیکل چې d is equal to plus plus b ها دلته اوس تاسو سره دي کنه تاسو کومه کوله د ویډیو بل درته راځي دي ګوره اوس کله چیرته زه واړم دلته د سی ویډیو لاس راوړم صحیح ده ګوره سلاس راځي کچیرته د ډي ویډیو لاس راوړم سلاس راځي دته اوس ګوره تاسو ګوره اوس مخکې عادي حالت کې مونږ وسره پوری کړ چې a++ بس سمپل نارمل حالت کې اوس مونږ د یو بل عادت سره یو بل ویریبل سره یو بل ایکسپریشن سره موږ راوځو دلته اوس څنګه فرق دی ګوره دلته اوس چل کېږي اول c is equal to a++ کې دې ته ویل کېږي چې post fix دی کنه یعنی وروسته سره ویریبل دا شوی دی کنه ګوره دلته څه چل کېږي دلته اول اساینمنت کېږي څه کېږي اساینمنت کېږي دا مخکې مې ته ویل دوهم به انکریمنٹ ک ډیکریمنٹ کېږي او ک انکریمنٹ به انکریمنٹ کېږي پلس ک ماینس او ډیکریمنٹ کېږي او پلس او انکریمنٹ کېږي دلته اوس اول اساینمنت کېږي یعنی سمانه اول د دې a زړه ویلو چې دا هغه راخصل کېږي او سی ته اساین کېږي او د دې نه وروسته په دویم مرحله کې بیا انکریمنٹ کېږي یعنی د a د ویلو سره یو څه کېږي جمع کېږي او دلته څه چل کېږي دلته د معکوس ته دلته اول انکریمنٹ کېږي څه چل کېږي اول انکریمنٹ کېږي ځکه مخکې راغلی کنه دلته اول انکریمنٹ کېږي دوهم اساینمنت کېږي صحیح شو دلته اوس وګورئ تاسو که چېرته زه دا پرنټ کړم نو دلته ماته د سی ویلو څو سره دي د سی ویلو به څو سره دي په دې اول حالت کې به د سی ویلو څو سره دي ایکسلنت څو بل سره دي دوه اول به دوه سره دي اول به ماته هغه زړه ویلو ټیک شو او په دې دویم حالت کې به د ډي ویډیو سوره سره دي درې والا سره دي ځکه د بي ویډیو سوره دوه ده کنه او د سره یو جمع شي نو والا سره دي تاسو دا رم کې دي نه ګوري ورته اوس ګوري وګوره د سی ویډیو سوره دوه ګوره اول وګورئ د مالي کې سی دی ګورته a++ نو دلته اول اساینمنت کېږي یعنی مقصد دا دی چې د a زړه ویډیو سی ته اساین کېږي خلاص او ډایرکټ پرنټ کېږي نو ما ورته ویل چې c is equal to a++ د c زړه ویډیو د a زړه ویډیو چې د c ته اساین کا او پرنټ کا خلاص او دلته بیا ورته ویل چې d is equal to plus plus b نو په دې ځای کې اول انکریمنٹ کېږي ګوره د b د ویډیو سره یو جمع کېږي او بیا راخصل کېږي d ته اساین کېږي نو د b زړه ویډیو دوه ده چې کله سره یو جمع شي څو ولا سره شي هغه کې څه دا جمع نه کیږي استاد هغه کې جمع نه کیږي او هغه کې اول اساینمنت کېږي نو اساینمنت نه بعد پلس یو کې نه اضافه کیږي خو کته غواړي چې بیا پرنټ کړي بیا ورته یو جمع شي صحیح ده اوس ګوره زه غواړم چې دا ویډیو بیا پرنټ کړم ګوره صحیح ده ګوره کته اوس غواړي دې چې د چا ویډیو پرنټ کړي a ویډیو پرنټ کړي کنه سی اوټ ګوره ورته سی اوټ ویډیو of a is ګوره زه د a ویډیو پرنټ کوم صحیح ده دلته راشي a ویډیو به څو لاس ته راځي د a ویډیو 3 ولې لاس ته راغله
موږ سره د A ویلیو 2 دا 3 لاس سره ګوره تاسو ته وګورئ دې کې ګوره اول وګورئ د C ویلیو 2 دا C وګورئ کنه C = A + 10 دا هم تاسو ته ویل چې په دې کې ډایرکټ د A ویلیو C ته اساین کیږي دي کاول اساین کیږي انکریمنٹ نه کیږي په ډایرکټ C ویلیو د A ویلیو چې د C ته اساین کو پرنٹ نه خلاص نو ما کار یو کو کنه خو C ته مې 2 اساین په پرنٹ نه کنه بیا ورته ویل چې د A ویلیو ما تعالی سره کوم دلته د A ویلیو یو ځافه شو کنه شو خو دې چې پرنٹ کې خاطمن بدلې درکې د A ویلیو زړه سوره 2 دا کنه دلته چې ورته ما ویل چې D = یو ایکسپریشن ورته ورکړه C = A + 10 نو A سره چې جمع شي 3 را سره لګي کنه دلته ما تعالی چې ویلیو اف A is 3 یوه جمع کړه ما تعالی سره اولاد ویلیو اف D is 3 د D ویلیو هم څه شو 3 شو ځکه پلس B یو سره جمع کړه د B سره د B ویلیو زړه سوره 2 یو سره جمع کی 3 نو D او D د بغا 3 سین صحیح ده نو دا موږ سره هغه حالت انکریمنٹ فاسفکس او پریفکس صحیح ده ټیک شو بل موږ راځو موږ ویل چې دا هم سره فاسفکس او پریفکس او دا حالت وکړه اوس موږ بل حالت چې راځو موږ چې کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ ګوره کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ څه ته ویل کیږي صحیح ده کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ څه کار کوي هو کمپاوند دا لګ دی کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ څه معنا ده ګوره معنا دا ده د مثال په توګه ما سره درې ویریبل دي A او B او بل ما سره دی C صحیح ده زه غواړم چې دې درې ورته یو قسم ویډیو ورکړم صحیح ده خو یاد کوم چې A = 10 داسې کولای شم لاندې به لیکم چې B = 10 صحیح ده لاندې به لیکم C = 10 او کو پر کومه هر یو ویریبل بیل نو سیاو لیکم چې value of A is A value صحیح ده in line صحیح دا دې نه کړم دلته پیس کا د B value پرنٹ کې دلته د B نوم ورته string نه چې هر څه په ورکه په دغه ویریبل وسیل ورکه صحیح ده B ویریبل پرنٹ کا C پرنٹ کا صحیح او دلته 400 ورکه ورکول شي اوس دلته راشي دي چې ما وګوره ټول ته یو قسم ویډیو ورکړه صحیح ده کنه value of A is 10 value of B is 10 value of C is 10 دې ته کمپاوند اساینمنت ګوره خدا موږ په دې طریقې کولای شو دا ډېر وګدنه ده چې موږ یو قسم ویډیو ورکاو بیا هغه ته بیل انیشیالایزیشن کوو نو دینه خبره ده چې موږ دلته ولیکو انټیجر A B C او دلته ولیکو A is equal to B is equal to C is equal to 10 دلته ګوره دلته یو ویډیو مو واغستله او درې وانه ویریبل ته ورکړه دا داسې کوي دا یو ویډیو اخري کمپاوند اساینمنت کې لس راخري C ته اساین کېږي نو د C ویډیو څو شو لس دا لس راخري B ته اساین کېږي د B ویډیو څو شو لس دا لس راخري A ته اساین کېږي د A ویډیو څو شو لس نو درې وانه ویډیو څو شو 10 که تاسو دا پرنټ کې یو ګورئ د درې وانه ویډیو په ما غلس تاسو درکې خو دې ته ویل کېږي کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ دا څه شي کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ چې په یو سټیټمنټ کې ډیرو ویریبلو ته یو شان ویډیو اساین کړي صحیح شو دې ته ویل کېږي کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ ټیک شو یو سی اوټ مخصوص شو دلته بس صرف سمپل خبره ده بس دې کې به ولیکه B دلته به ولیکه C پلس ضرورت نشته صحیح ده بس تاسو ته ټول 10 ویډیو درکې او ته غواړئ چې انلاین چې A ویډیو پرنٹ کې به باید بل لاین نشي نو سمپل خبره ده انلاین ولګوا صحیح ده بیا B هم څه دې درکو صحیح شو سیمیکالن په اخره کې صحیح ده نو موږ د سیم کولای شو په دې طریقه باندې کولای شو ګوره د B ویډیو می پرنٹ کړه د B ویډیو وروسته د انلاین ولګاو صحیح شو د C ویډیو می پرنٹ راغله وروسته انلاین ولګاو صحیح شو value of A is 10 کاغه میسج غواړي کنه هغه میسج ګوره هغه یو میسج لیکل کنه د یو لپاره کته بیا میسج غواړي دې ځکه نه دلته به ولیکا او دلته به ولیکا value of B is ها سکیپ نه صحیح دی درې وانه ویډیو ما ته پرنٹ کنه خو ما ته ویل چې اته موږ درې سر سی اوټ لګول دلته یو سی اوټ کې درې وانه ویریبل پرنٹ دي یو سی اوټ کې درې ویریبل پرنٹ دي کته غواړي چې د B ویډیو هم پرنٹ کې هغه ته هم میسج ولیکي دلته ودرې کته ځکه صحیح او دا علامي ورک او ته ولیکي چې value of B is صحیح شو همدغه شان دي کې د C لپاره هم غواړي دغه ځای کې ودرې کړل صحیح ده او دلته دا علامي ورکا extraction چې کوم insertion چې کوم اپریټر صحیح ده value of C is صحیح شو دلته راشه وګوره دې ځای کې څه فرق شته
نشته کنه ویریبل اف a is ویریبل اف b is ویریبل اف c is 10 صحیح شو نو په یو سی اوټ کې موږ هم کولای شو د یو سی اوټ طریقه دا ده چې ډېری ویریبل موږ په یو سی اوټ کې څه کوو پرنټ کوو صحیح شو نو دا موږ سره کمپاوند اساینمنت سټیټمنټ چې موږ څنګه کولای شو یو درې نه